دا جي یو کانچې ټماټر پاتې شو او 3 ګوتې دا بادرنګ او دا سبزي هم ختمه کړې نه دی پټي والا هم راخطا دی لکه د خدای مسلمان ورکه 1 2 3 4 5 6 نور خو هلته څه نشته که نه نه نور خو هر څه ختم شي بچې دا پیسې لږې لاندې شماره دا سړی مې خوښ نه دی را خپل کار مه کوي سړي هله مزدوري ده مه کوه چې ښه کولیا مې شمارمه او که نه نن سبا حالات ډېر زیات خراب دی احتیاط پکار دی وروره خو مونږ له مړه کې شک کوه ولې روکې څه خو پکار نه دي نه هېڅ هم نه وي پکار نو څنګه نه دي پکار لکه د پوړه کې چرګې کله یو خوړ یو کله بل خوا مونږ دې شک کې اچولو څه دي خبره کوه تاسو خپل حساب کتاب وکړئ ښه به قرار بیا به وروسته ګورو ها ټیک ده نو ها 15 14 په دې سړي زما ګورې شک دی ښه ډېر وختي راسې اوړي راوړي څه مسله نه خو دې تباه کړي زه ورته یم ولې هلکه کسي خو اوس ووایه کسي ووایه مونږ ته موږ تابعدار یو هېڅ هم نشته تاسو خپل کار وکړئ بیا به ګپ لګو ښه اړو ګپ داسې لګو نه وایه صفا لوایږي دا سړي در خطا کوم اوچتوي او راخلاصوي به دې ته اوس به دې بې ګوره بیا به دې ته څوک خلاصوي زر صفا لوایه څه چل دی تاسو خپلو کې حساب کتاب وکړئ بیا درته زه وایم که نه دا جي دا سړی راته ګاک ښکاري پرېږده چې دا پیسې ښه په قدار وشمارم بیا به دله سودا ورکړو که نه مړه تاسو هم ټینشن کې کړې یم ټونه یارېږې مړه ستا اړه کې سودا یې که نه یار زه ټیک ټاک یم خو تاسو یارېږئ ښه 18 19 20 22 دا 2 زره به دې پټي والے له ورکو او باقي به مو تانیمې کړو او هلکه اوس ته وایه څه خدمت وکړو شابه زما خو هېڅ هم نه وي پکار ما یې که چېرته یو لسګونه هم راله راکړه بچې تا صرف د لسګون لپاره راغلی دی او تا دونه لکې شکونه ساتل ته څنګه سړی یار په لسګون څه کې والله بس ګرمي ده نو دته وګوره نه زما دې لسګون کې چې ته اے سی یا سپلیټو یا چې تر کنډیشن لګېدلی چې تا ته به یخه هوا کوي یاره بچې ته څه شیطان یار پاڅه شین بوټې ځینې ماتولې مې پرې ځانه سترګې ایستې وه سړی را روان دی ښه توجه درې یک چې څو سړي ټول به تېلو ښه صحیح ده صحیح ده بېغمه اوسه بېغمه اوسه ودرېږه سر سر وباسه وای وارې که داسې وارې که ډوډۍ مې خوړلې غم درته روکاږم ته ونیسې ډوډۍ مه روکاږه خو دا چې څه سړي پیسې څه شته که نه نه د پیسې نشته به دغه وګوره ماتې وګوره نشته راسه نورې نشته څه نشته دی که نور سی روباسه ګیر بیا دله په وال واله موږ وری شابه نشته که نه نشته نور څه راڅه نشته به دغه 3 موبایل وي یاد به مې جوړونه راوړي پارک دی پکې او دا یو زما خپل دی وګوره څه وګوره صبره سړی نشته که نه نشته نور راته شته نه مه کوه که نه دی سړي ته ووایم مه کوې بس پرې مې دی که نه سم راته نشته که نه سم د سر نشته دی نه که لکه لږ براباندې کې او یو خو دا وخت یې کټ کې بیا دې جیب کې ورته واچو چې څه ګرځي نه تاسو ما پرې پېکې لکه دا ولې دا زه م ولې ووایم نو څه خو ځان څه ګرځوه که نه نو دا موبایل یې ولې دا تاسو دا څه ځان څه نه ګرځوم دا د درولې ګروپو تاسو ما نه موبایل یې خو نن سبا مړه د خرګاړي والا سره مي ملنګانو سره مي یو دغه وکړه که نه دا موبایل لا کې یو رنګ ته کوم ثواب به دي نه که اوس ته چاته ووایې چې یاره دا دلته غلو نیولې ما نه ستاسو پکې پیدا ده یو رنګ کوم خیر زمون پکې څه پیدا ده یو رنګ کوم تاسو خارج کما کمال وګورئ دا ارمان دې پوره کوم ورکړه لړکه یو موبایل ول ورکړه چې دا رنګ وکړي خو دې ادب سره خو وکړه مړه دې جاړوګانو خوا ته راشه کار مې دی ډېر ضروري کار مې دی زر راچه ښه شابه ولې ملګري ولې الې راشه داسې ما یې پوندېدلی یم واده داسې کار خو ما سره دښمن هم نو کړی لکه تا چې ما سره وکړو ته زما څنګه دوست دی دا تا ته چې ما هغه بله ورځ ویې لږ ایفون موبایل دې راکړه چکر له زما تا راته 6 بانې وکړې تا ما دې راکړه بخاري پوټوان مې پیستله تا له خو د ایفون موبایل چل نه درته نو ځکه مې نه درکو تاسو همونه شودګان جوړ کړي دي راځئ هلکه وینې چې دم دا موبایل والو راچې دا نورې خو لزو نیسمه که نه دا ورکړه والا هلکه ورکړه والا ځه چې ماتې نه کړې ځه والتې ځه دلم والې دا موبایل روباسه دې لکه موبایل روباسه وای دا خو ایفون نه دی که نه دا څه دا واړه بوس
بوس سړی خو وتښتېده تښتېدې که نه د دا زور اوس د ده نه وباسم دا خپل لاسونه پرې مات کړې یا الله خیر مړه ماشاءالله ګاډې خو داسې دي سم غمې دي غمې خیرن لاس پیداوالو نه دی نو په غرمې بیا څه وکړې دا پنځمه ورځ ده چې زه راځې او اخیستې یې نه شي مړه زه ورک شه دا چېرته کار دې ښه دی که نه ولې دا بارګین د چا دی دا بارګین زما دی که نه ولې د چا دی داسې وی نو ته خو پکې داسې ښکارې ته پوهېږي هغه ګاډي پکې تین دي وځه وځه ګاډي اخیستې نه شي دا پنځمه ورځ چې زه راځې یو ورځ به راشي ټول بارګین باندې وایلمه شه ګوره زه تا ښه پېژنم ته خو دې بارګیانو کې ګرځې را ګرځې او ګاډی اخیستې نه شي ولې نه شم اخیستې خو ته ریټ لږ ټیک که که نه ته دونه اوچت اوچت لګې نو زه بیا څه وایلمه ګاډي خو ظالم پرېږدم یې نه زه خدای شته چې د ګاډي ښه چوکي ما چې دا ګاډي ما وانغښت نو شوې نه ده خو تاسو ریټ دونه ووایې نو په هغې باندې خو د خدای مسلمانه دې ډیزو کې ځان د 15 جیره بس مه کوه ولې نه علمه پیره زه هم دله ګاډی در کوم څه خاوره دله نه در کوم او ته د ځمکو خبرې کې سونه دله در کوم سونه ډالر دی ډالر نو خو دقه خو درته وایم چې لږه ګزاره پکې راسو که چې دې ګرمۍ کې خو پکې لږ شکر ووامه که نه زه څه ودرکړم زه زه بس پیره یو 100 لکه روپۍ راکې او یې سي پېشتاب دی ښه مزېدار ګاډی دی بس ورخېږه یاره دا خو ډېرې زیاتې دي په دې مې واره نه راځي زه ته ورکه زه نور بارګیانې لږې ګورم نو ځه ته دا نه شي اخیستې ښه ځان وباسه ګاډي مې پړه باندې ډېر غټ ارمان دی او اخیستې یې نه شمه هلکه د اپیکس ښه دی یاره دا به زما د واري وي ښه السلام علیکم وعلیکم سلام هلکه روکې دا اپیکس د څو دی بس یو خبره کوم ډېرې نه لانجې به نه لټې نه بس لانجو والا زم نیمه 100,000 روپۍ راله راکړه بس خبرې ډېرې سره یو دا خو ګاډي هم دی والله د ګاډي ارمان مې هم برابرېږي ورځان هم دی مبارک شه ګاډي دې خرڅ شو ښه او دا نه ما واغېسته کاغذونه هر څه ټیک دي او هر څه برابر دي کاغذونه هر څه شته باز دا ما واغېسته مبارک شه ستا خدای دې وبخه بریک ونیسه ومینې استاد دې ولې مې بریک مې نیولې ښه پرېږده پرې مې خو بریک ونیسه ټیټ ونیسه او استاد بریک مې نیولې دی پرېږدم نه ښه ټاپ مې نیولې دی ښه ته بېغمه شه بریک ما نیولې دی او نیولې مې دی او پرېږده د خدای ظالمه پرېږده څه کې مرای دې راله تباه کړې څه کې د خدای ظالمه خوبونه یې ني دا ولې داجي هغه زما موټر څه شو اوس پر باندې را باندې کړم او ډټې بنډارې به دې واړم اوس به تر موټر وخېم داجي لکه چې بیا مې خوب ولیده تا سره خوبونو غم دی بچې ما له خو دې مرای خفه کړه داجي زما اړه خفه شو نو که ستا مرۍ خفه شوه نو څه چلو شو منصفیت دې سړي لانجه وکړه راځئ چې ورشو څه چل دی یار اندازه یې داسې ده لکه چې چا سره جنګ کړی دی خو مړه ګرمي ده پرېږده مړه نه یار کلیوالي ده راځئ چې ورشو سړی انډیوال سړی دی چې څه چل دی د ده خو یو ورځ نه شو مړه دا او جګړې کوي نو روزانه به موږ د ده په سر جګړې کوو ستاسو مشر یم چې راته یم راځئ ورځو چې ورځو خو تېز شه که نه یار دا ولې سپیډ در کې نشته د ظالم بچي موږ نه خو د زیتونو تېل ویستل یلکه داسې دي دا ولې څه دي ټوپۍ رانه اوبه وړله دا خره چې په موقع مې ونیوه نه تا چا سره جنګ نه و لګولې د څه جنګ ما نه خو اوبو کې ټوپۍ خطا وه وړلې رانه په دې چوکه مې ځان ته راواغېسته سر له به ټماټرو ګاډۍ لګوم بیا بازار کې نورې نو په دې باندې ځان ته لږ سورې کومه که نه د خدای ظالمه موږ خو چې چا سره دې جنګ لګولی دی په موږ داسې لرګي مرګي راواغېستل دقه چلي که نه تپوس نه کوې خالي لرګي رالی ما له کار ګورې مړه نو دا څه په غم وختم دا دوی نه به اوس څنګه ځان خلاصوم